طالبانو د سکرو ډبرو په مقابل کې څومره میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي په دغه اړه خلک څه وایي څه روان دي دا هر څه په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو د نړۍ له هر ګوټ څخه چې دغه ویډیو ګورئ په خیر راغلی. زه له فرانسې څخه تاسو سره دغه خبرونه شریکوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتي عصمت الله برهان وایي چې اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو د 12 قانونو څخه سکاره ایستل کیږي او بهر ته صادریږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي چې دا وزارت په هر اونۍ کې د 300 میلیونه افغانیو پورې عواید د ډبرو سکرو په ګډون د مختلفو قانونو د موادو د صادراتو څخه ترلاسه کوي. ترلاسه شوي عواید د خلکو د خبرتیا لپاره دغه وزارت په رسمي انټرنیټي پاڼه کې په منظم ډول خپریږي. مفتي برهان د دوشنبې په ورځ جولای په 11 امریکا غاښ ته وویل د ډبرو سکرو په دغه 12 قانونو کې د 2 میلیارډه او 350 میلیونه ټنو سکرو شتون اټکل شوی دی. ښاغلي برهان وویل چې 12 نقطو ترڅنګ 3 نورې نقطې هم شته چې د حفاظت په پالیسۍ کې شامل دي چې د راتلونکو پلانونو په هدف ساتل کیږي. د هغه په وینا کله دغو 12 نقطو څخه فرضاً صادرات په همدې شکل چې روزانه 1000 ټنه وځي نو دا که چیرې تقسیم کړو همدا 12 نقطې 1500 کاله بعد وچیږي او که چیرې تولید 200,000 ټنو ته ورسوو نو 215 کاله دوام کوي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې تر 80 پورې د ډبرو سکرو سترې زیرمې شته دي چې دغه وزارت د پالیسۍ له مخې د دغو قانونو 3 د حفاظت په پالیسۍ کې شامل دي چې د راتلونکو پلانونو په هدف ساتل کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت د هیڅ کوم کان د ایستلو تړون د هیڅ کوم بهرني هیواد سره نه دی لاسلیک کړی بلکې تړونونه د افغان پانګوالو او سوداګرو سره لاسلیک شوي دي چې بیا افغان سوداګر او پانګوال چې هر هیواد ته صادروي پرې کوم بندیز نشته. مفتي برهان وایي چې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو مسلې ته په پاملرنې پرمختللي هیوادونه باید د 2018 کال پورې د ډبرو سکرو څخه استفاده وکړي چې په همدې خاطر دوی غواړي چې دغه محدودیت د وضع کېدو وړاندې د ډبرو سکرو څخه کار واخلي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو په اساس په هرې کوچنۍ لاره کې د 20 او 25 ټنو پورې د ډبرو سکاره بارېږي او لویو لارو کې تر 40 ټنو پورې د ډبرو سکاره د بارولو اجازه شته. خو د ګمرکونو ځینې مامورین شکایت کوي چې بهر ته د ډبرو سکرو په لاریو کې د دغه اندازه څخه زیات سکاره بارېږي چې د سړکونو د خرابېدو سبب هم ګرځي. ښاغلی برهان وایي چې د ډبرو سکرو د صادراتو د بهیر د پیل وروسته ډیرو هغه لاریو چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله د کار د نشتون له امله ولاړې وي بیرته فعالیت پیل کړی دی. خو د قانون او پټرولیم وزارت د چارواکي وایي چې د دغه لاریو د لارې په اوږدو کې د وزن د معلومولو لپاره تلې ایښودل شوي او د اړتیا پر مهال د لاریو بارونه پکې وزن کیږي. مفتي برهان وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت خپلې اندېښنې د فوایدو عامه وزارت سره شریکې کړي دي. د امریکا د جیولوژي د ادارې د یو څو کالو وړاندې د ترسره شوي سروې له مخې افغانستان د $1 تریلیون څخه زیاتې طبیعي زیرمې لري. په دې زیرمو کې مهمې اوسپنه، طلا، مس، نوبیم، کوبالت او لیتیم شامل دي. په افغانستان کې د اوږدو کلونو جګړو له امله تر اوسه په منظم او عصري ډول د ډیرو کمو کانونو څخه منرالونه ایستل شوي چې اکثره دا کانونه ناسپړلي پاتې دي. طالبان دا خبره په داسې حال کې کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان څخه پاکستان ته ډبرو سکرو پر صادراتو او سوداګرۍ باندې پراخې نیوکې شوي دي. افغانستان پر طالبانو انتقاد کوي چې دوی د نړیوالو نرخونو په پرتله پر پاکستان باندې ډبرو سکاره ارزانه پلوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم خوښي ښودلې وه چې د افغانستان سره د دې تجارت څخه ښه ګټه ترلاسه کړي. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره حتما چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.